موجود دي په پټرول پمپ کې تاسو لیدئ شئ چې پټرول پمپ به خالي فروت دی څوک هم پکې نشته څوک هم چې راځي پټرول ورته نه اچوي وجه سره ځکه چې حکومت طرف نه بره پټرول ارزان شو چې پټرول قیمت یې راکم کو خو لیکن د پټرول پمپ مالکان چې کوم دي هغوی په کم قیمت باندې پټرول خلکو ته نه اچوي په پمپ نه چې کوم دی پټرول غیب کړي دي وجه سره عوامو ته ډېر سخت مشکلات دي ځکه چې راځي او پمپونو ته پټرول نه میلاویږي نو عوام په دې باره کې بس ویل غواړي هغوی سره هم خبرې اترې کوو تاسو چېرته مزې موږ سره اوسئ مونږ غریبانان یو مونږ ته پټرول نه میلاویږي مونږ ته لور څه نه میلاویږي هر څیز ګران دی دې خوا هم پوځي جرمانه کوي هم دغه کوي هم او کور هم د کرایې دی هر څه د کرایې دي او هغه 12,000 روپۍ دي هغوی چې تاسو نااهل یې مونږ څنګه نااهل یو دا خو ګوره لکه زه خپله بیمار یم داسې به چاته بیمار یې چا بس ضرورت یې او دوی چې کوم دی تیل اویلیبل کوي نه کله چې ګران شي نو بیا خو اني ټایم اویلیبل خو چې اوس ارزان شوي دي دوی ته دونه فایده نشته که نه نو دا مونږ غریبانانو دپاره دی دا دغه راغی مونږ به څه کوو کم خوا به ځو څه ویل غواړئ جي پټرول بر طرف نه حکومت طرف نه ارزان شو لیکن پټرول پمپ بند دي پټرول غیب شو نه ورکوي څه وجه ده بس د دې وجه خو دغه کیدی شي چې دې سره زاړه پټرول پمپ دي کیدی شي زاړه پټرول هغه په خپل قیمت باندې خرڅوي او بعضې ټایم کې ریټونه ښکته شي خو دې 3 او 4 ورځو مکه خپل ریټ سیلي ورته صاحب پټرول راغلی یاره جي پټرول راغلی او موټرسایکل هم بند شوي دی 400 نه راغلي اوس په ځو او پټرول نشته هلته ولاړ یو اوس او 400 نه راغلي یو پټرول پمپ دی او کته یو ګرځېدی دلته ولدا وختي راسي ګرځو زه هم راته نه معلومه ملګري وي دلته پمپ دی دلته رالو اوس نشته اوس راغلی پټرول ته واچول که نه په هوټل کې نه وی بند شوي دي یو میاشت دپاره او پمپ بند دي نو یو میاشت دپاره دا ولې به دا اوس پته نه لګي نه تپوس کول به دې غواړي نو تاسو تپوس وکړئ نو موږ خو تپوس وکړو دغه چې کوم دي نو وي غټو خلکو ته چې یو غریبانو ته صرف نه چې دا څه وجه ده بس نو غریب خو بس انسانان ځکه نه چې 2 میاشتې ټول کور باندې ناست و اوس دغه دی دغه وشو بیا لاکډاون دی جی بالکل اوس موږ رالو پیسو پمپ ته تاسو ته موږ نور پمپونه هم وښودل چې هغه څه بند وه او دا پیسو پمپونه چې کوم کلو دي نو دې کې به انتهایي رش دی ته به وایې چې دا پټرول دې له جوړه حیراتي ورکوي دومره خلک په قطار کې ولاړ دي چې چا لمبر نه راځي نو دې سره موږ خبرې اترې کوو چې دا رش ولې دی او دا پټرول دې ارزان ورکړه څه وجه ده چې دا دومره خلک رامات پرې دي دې ځای کې موږ د باباجي سره هم خبرې اترې کوو راغلي پټرول اچوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر نن خو جي ډېر دا ترش دی پټرول پمپ باندې دا څه وجه ده ولې دا پټرول خیراتي ورکوي نه دا مردان کې عام پټرول پمپ چې قیمتي هغې زیات تر خبر چې د ارزانتیا د وجې یا د هر څه د وجې چې دي نو هغې خپل پمپونه بند کړي هغه سټوریج چې کوم دی هغه یې ساتلی دی چې کله دا شي ګران شي نو بیا خو هغې هر یو چې کوم دی نو بس په منډه ویله یا بسم الله خو عمران خان یو قسم د عوام له ریلیف ورکو د کرونا په لحاظ سره یا د دغه په لحاظ سره نو بس مونږ خلک خو چې کوم دی بس چې 2 منټه ووینو یو شي نو بس ذخیره اندوز یو دوی خو پټرول ارزان که حکومت نو آیا د پټرول سره به د مهنګایي ختمه شي ګوره خو یو ځان له بحث دی د مهنګایي خو یو ځان له بحث دی که نه هغه دا دی چې وروره یو هغې سره د ټرانسپورټ دی کرایانې دي هغه یو ځان کمې نه شوه که کرایه نه چلېږي بس یې کرایانې کمې نه شوې اوس حکومت ته په دې څه ویل غواړې په دې هکله باندې حکومت ته دا ویل غواړو چې د ټولو نه زیات دی چې کوم دی عوامو له کوم کنډیشن باندې روان دی که نه دا بهترین دی د عمران خان پالیسي چې کومه روانه ده او کوم د عوامو له ریلیف ورکوي یا دا 12,000 روپۍ کومې غریبانو له ورکړې موږ خپل ګورنمنټ سروس والا یو خو د هغې ښه دی څومره پټرول واچولو یاره ما خو یو 700 روپو واچول 700 روپو نو ما خو ته ویل چې مونږ هغه ذخیره اندوز واله کیو که نه یو قسم له صفا خبرې به کوې که مسلمان نو مسلمانۍ کې بیا خبرې هم صفا کوې نه د بل حق دونه چې تا لکه 700 روپو واچول هلته رئیس لکه شارټېج درا نه وسو شارټېج دا زما فل ساتم زه پې لانګ ډرایو کوم هم روزه کې دغه دومره پټرول اچوي هم روزه کې 1000 او 1500 هغه به مخکې هغه اچولو اوس د 700 شو مخکې هم د 1500 اچول د 1000 به اچول اوس د 700 شو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر د خیر وخپس ایون جی
حاجی دا راته ووایه دا پټرول خیراتي وایي که څه وجه ده دومره خلک رامات دي یاره زه خو هم په دې وجه راغلم ما وپاره نو کتل مې کېدای چې خیراتي ورکړي نو ما په دې وجه خو زه افسوس دا کوم چې زمونږ دلته زه انتظامیې ته خواست کوم چې دا ډي سي صاحب دا خوا کې دفتر دی یا ډي جي صاحب دا خوا کې دفتر دی نو دوی ولې په دې پمپونو نه ګرځي او دا حالات داسې جوړوي دا ټینکې فل کړه جوړې کات روان دي ما وی حالات خراب دي ځنه سبب بیا ورکړي نه نو مې راشي ټینکې فل کړم خو همیشه له خپل ټینکې همیشه فل کوم دا خو زما روټین دی حکومت چې کوم اعلان کړی دی هغه نو یې باندې لیټر دی ورکنه سیوا ورکړي نه دی لیټر خو چونکه پاګه ریټ راکړه ځکه چې دا سرکاري پم دی پیسو پم دی پولیس پم دی نو ریټ خو هغه دی خو زه ما ته چوي چې نور پمپونو والا تیل نه ورکړي او نو زه افسوس کوم چې دا زمونږ پی ټی آی حکومت ته زما دا خواست دی او ډي سي او ډي جي ته چې لږ روزه دفتر نه وګرځي چې دا حال خلکو ته دا مشکلات سم مشکلات دی دا ولې داسې دي چې بالکل تاسو دې خبرې واورېدې چې موږ ډي صاحب ته دا وایو چې تاسو لږ راوځئ او د پمپونو جایزه والے او بدي به نه وګرځئ څه پمپونه خو بیخي بند دي پټرول اډو ورکوي نه او چې کم پیسو پمپونه کې ورکوي به انتهایي رش دی به انتهایي ته چې دا جوړ دي دا پټرول خیراتي ورکوي نو خلک چې کنه مجبورې نه ځان ته پټرول چې کنه ټینکې فل کوي هیڅ پته نه لګي چې صبر البه پټرول اډو راکوي نه او دینه خدای چې ځان ته ټینکې فل کو تاسو دا اولیدل حالات اوس موږ له اجازه تر کې د لوی الله پامان